السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په لړۍ کې لیکنښې په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو لیکنښو یا نقطه ګذاري ورته په جرمني ژبه کې Satzzeichen ویل کېږي یا punctuation په انګلیش کې ورته ویل کېږي. punctuation، Satzzeichen یا لیکنښې یا نقطه ګذاري. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 50 یعنی 50م درس. په دې درس کې به Satzzeichen لیکنښې یا punctuation زده کړو. نو راځئ شروع کوو. دلته لرو punkt یعنی نقطه یا ټکی. punkt یا نقطه هغه وخت کارول کېږي کله چې یوه جمله، یوه برخه یا یوه خبره تکمیل سي، نو هغو ته یوه punkt یا نقطه یا ټکی ایښودل کېږي، یعنی هغه مکمله شوله، تکمیله شوله. بیا راځو لرو کاما یعنی همدا کاما په پښتو کې موږ هم ورته کاما وایو. دغه دوه برخې مثلا دوه نومونه یا هم دوه هغه جدا جدا برخې سره بیلوي، همدا کاما ایښودل کېږي هلته کاما. همدارنګه لرو شتریخ یا زیمیکولن یا شتریخ همدا ټکی او چپه پیښ ته ویل کېږي. ټکی او چپه پیښ زیمیکولن یا شتریخ دا نښه چې ده، دا لیکنښه چې ده، دا تر کامې قوي او تر پونکټ یا نقطې ضعیفه ده. یعنی موږ کله چې وغواړو یوه خبره کوو هغه تکمیله نه وي، یعنی تقریبا نیمایي تکمیله وي، ولې هغه وروستنۍ جمله د اولنۍ مربوط کېږي، نو بیا هم دغه نښه ټکی او چپه پیښ یا زیمیکولن یا شتریخ پونکټ استعمالوو. همدارنګه ډبل پونکټ یعنی شاریحه. د شاریحې نه وروسته موږ کولی شو چې د هغو برخې یا د هغو په اړه باندې نور تشریحات وړاندې کړو. نو موږ څه کوو؟ ډبل پونکټ یا شاریحه یا همدا دوه سر په سر ټکي استعمالوو، همدا لیکنښه. همدارنګه بل لرو Ausrufezeichen دا ندایې ته ویل کېږي. ندایه دا د صدا غږ لپاره یا د امر لپاره همدا نښه استعمالوو Ausrufezeichen. همدارنګه Fragezeichen دا تپوسنۍ یا سوالیه ورته ویل کېږي. همدا نښه د سوالونو کولو، د پوښتنې کولو یا د تپوس کولو لپاره استعمالول کېږي. کله چې موږ سوال کوو د سوال نه وروسته موږ دا سوالیه علامه ږدو چې هغو ته Fragezeichen ویل کېږي یا تپوسنۍ یا questions mark. همدارنګه بله لیکنښه لرو Gedankenstrich دا ډش یا کش ته. Bindestrich دا هم ډش ته ویل کېږي، ولې کوتاه یا کم وي نسبت د Gedankenstrich ته. د دواړو ترمنځ د Gedankenstrich او Bindestrich ترمنځ توپیر دا ده چې Bindestrich د دوو لغاتونو ترمنځ د نښلولو یا د هغوی ته د ارتباط ورکولو لپاره یا Wort Verbindung لپاره استعمالول کېږي. Bindestrich همدا کله چې موږ دوه لغاتونه یا ډېر لغاتونو ترمنځ ارتباط غواړو، نو ترمنځ یې د Bindestrich یا کوتاه یا کم ډش لیکل کېږي. او Gedankenstrich چې ده هغه د دوو جملو ته د ارتباط ورکولو برخه کې استعمالیږي. موږ کله وغواړو چې دوه جملې د یو بل سره هغوی ته ارتباط ورکړو یا هغوی سره ونښلوو، نو Gedankenstrich چې ډش ده، ولې همدارنګه دراز ډش وي یا غټ وي، نو Gedankenstrich د دوو جملو د نښلولو لپاره چې غټ ډش لیکل کېږي، او کوچنی ډش یا کم ډش چې Bindestrich ورته وایي هماغه د دوو لغاتونو یا Wort Verbindung لپاره استعمالول کېږي. د دوی دواړو ترمنځ توپیر همدا ده. پونکټ نقطه، کاما، شتریخ پونکټ، زیمیکولن دا ټکی او چپه پیښ، ډبل پونکټ شاریحه، Ausrufezeichen ندایه، Fragezeichen سوالیه یا تپوسنۍ،
Gedankenstrich dash دا غټ dash او بینډسټریک یا کم dash همدا دلته ښودل شوی ده. همدارنګه بیا لرو شتیان ستوری، همدارنګه ستوری، همدارنګه unterstrich underscore یا underline یا لاندې خط کوم یو چې د ایمیل په لیکلو کې استعمالول کېږي، همدارنګه په نورو ځایونو کې هم استعمالولی شئ unterstrich یعنی underscore. همدارنګه کلامن قوسونه، همدې قوسونو ته کلامن ویل کېږي. کلامن جمع ده که چیرته یو وي یعنی جمع نه وي هغو ته بیا کلامه ویل کېږي، کلامه. همدارنګه همدا قوسونه چې دي غونډه کلامن یعنی همدې قوسونو ته، او همدارنګه اکګه کلامن دا همدې قوسونو ته ویل کېږي. همدارنګه @zeichen همدې علامې ته ویل کېږي کله چې موږ ایمیل لیکو. مثلا موږ وایو چې احمد @zeichen gmail.com، نو همدارنګه د جیمیل لیکلو لپاره @zeichen استعمالول کېږي. همدارنګه بله لیکنښه لرو Anführungszeichen یعنی دا د خبرو نقل ده. کله چې زموږ د بل چا خبرې را نقلوو په یوه جمله کې لیکو نو هغه کې همدا علامه یې استعمالوو Anführungszeichen یعنی خبرو د نقل. موږ همدا پیښونه په دې شکل باندې لیکو، هغه را نقل شوې خبره یا برخه همدلته د دوی په مابین کې لیکل کېږي. همدارنګه اخیرنۍ لیکنښه به وي Weiterführungspunkte یعنی څو ټکي. دا څو ټکي هغه وخت لیکل کېږي کله چې هغه زموږ خبرې نور هم جریان لري یا هغه تشریح نور هم جریان لري، موږ هغه نه لیکو. یعنی د نورې تشریح لپاره همدارنګه تاسو کولی شئ چې کوم یو سورس استعمال کړئ یا همدارنګه نور معلومات د هغو لپاره درې ټکي ایښودل کېږي یا Weiterführungspunkte. نو دا وې مهمې لیکنښې په جرمني یا الماني ژبه کې. دا د تاسو سره د جرمني ژبې د لیکلو برخه کې ډېره مرسته کوي. په پای کې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ. که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ باکس کې ولیکئ. د بل درس د لیدلو لپاره ښې چارې ښه وختونه. د خدای په امان.